د کهانه شروعات د ورجینیا د زوړ ذهني هسپتال کې چرته کې چې په خطرناکو ذهني مریضانو علاج کېده. دغه هسپتال د مشر نوم برانډن وی چې په دې وخت کې ونیو ډاکټر هم د دې خوا راځي د کم نوم چې میری وی چې په دې وخت کې دغه ابانه روزاده د وجه برانډن هغه د ټول هسپتال خودل شروع کی په توتلو کې د بي خاص کمرې خواله ورسي کې چرته کې درې عجيبونه قیتو. ډاکټر برانډن ورته دغه په باره کې دا خبرو کې وې دې درې وان له خوده خاندانی عجيبه طاقتونه ورکړي دي. په دغه رونو کې د ټول نه د کشر رور نوم درې ګوتېزي ورې چې پر ګوتوالي کې خپل دوه ګوتې په خپل باندې خوړلې وي. د دویم رور نوم پکې یو سترګې ورې چې هغه په ګرور باندې وستر غزان وستلې و او د مشر رور نوم پکې اریغه خو دغه غون تر دې د پولیسو چې انسان نه بغوخه پاسانه سره خوړې شو. خو په دغه درې وان کې د نوم خطرناک خبر دا و چې دغه درې وانونو ته به هیڅ قسمه صدر نه مخصوصې ده. مې بزن باندې په هنه شي او د مریض خوله ورشي چې په دې وخت کې ناسا پاخه د بختونه رونیسي. ډاکټر برانډن بعد دغه په بچکول کې کامیاب شي. هغه تر پته نه و چې مریض په خاموشي سره د مریض د بختونه یو پین وستري دي. ډاکټر برانډن مریض چې کله بیا دغه ځای لاړ شي نو مریض دغه پین په ذریعہ سره د خپل کمرې تالي په خله بخلو باندې شروع واجی خو پکې ناکام شي. هڅه چې کله بیا دغه درې وانونو پام شي اشاره ورته کوي دا پین مونږ ته وواله چې په داسې کورو سره هغوی واقعي خپل لاک په کولو کړلی شي. د درې وان چې کله بار ته روزي نو د مخ سره اریغه خپل تیرغه خونه د ګډ په مری کې ورغه کوم په موقع باندې ملکی. هدنه پس دغه درې وان باقي مریضان هم آزاد کی چې صرف په 100 منټه کې په پوره هسپتال کې غوبل جوړ شي هر طرف ته طبي چغې را شروع شي. ټول مخ کې دی بیا ډاکټر میری راګیره کی او د شاټونه ولور کې چې په شاټونو کې ملکی. بیا چې کله دغه درې وان ډاکټر برانډن ته ورسي کی نو تر دې د پر کلک اوتړي د سره وجه چې په زور کبر سره دغه وجود ټوټي شي. د خوفناک واقع نه پس دا کہانی 29 کال مخکې لاړ شي. اوس موږ په دغه ځای کې نه د کالج ملګری ګورو کم چې په چکر باندې غلطه کې راغلو. دا ټول دا اراده و چې د خپل ملګری د پورټر کوړه په خپل موټر سایکل باندې سو. خو بل لاره کې طوفان د بجټونه لاره ګډه وډه شي. په دې وخت کې تر دې د پولیسي بابي چې دوی په دې خبر باندې پوښي چې موږ زر تر زره چې تک پناه وانه غستره نو به د خنه د لاس مړ شو. په دې وخت کې د پاغه ځکه عمارت په نظر باندې راشي چې دوی بغیر د سوچا پاغه کې د پناه د غستلو فیصله وکړي. خو دا ورته پته نه و چې دوی هغه زوړ ذهني هسپتال د چرته کې چې با 29 کال مخکې هغه خطرناک رونه اوسېدل. په دغه ملګرو کې کال سخت خفه ولې چې هغه پته و چې دا ټول زمانه وجه روان شو او زما د لار د نه خودو د وچ مونږ باندې دلته کې شپه راغله. خو ملګری ول په دې خبر باندې ځله کوي په دې کې ستا هیڅ خدمت څخه قصور نشته. ټول ګناه خو دې موسم ته ده. او چې دوی په دغه عمارت کې پکړ ځدو باندې شروع واچي په دې وخت کې دوی ته ډاکټر برانډن په کمره کې 29 کال ځاړه شراب ملو شي. پر خو ډینیل ته د مریضانو فایل نه ملو شي چې دغه فایلونه په کتو سره دوی ته پته لګي چې په یو وخت کې دا ذهني هسپتال پر خو دغه هسپتال بار هغه درې وانه لیبنیان ملګری د یو کس لاش پر راخکړو باندې دغه عمارت تر دن کې د کوم چې دا پته لګي چې د 29 کال تیرېدو باوجود دغه رونه لا تر اوسه پورې هم په دې ځای کې اوسېږي. بل خو وینسنټ جین او کینیا دوی د کېدو لپاره په یوې کمرې پسې پکړ ځدو شي. هو دې چې کله یو کمره ملو شي نو وینسنټ دغه دوه بار تو درې په خپل باندې پکې وردن نشي. لون د وخت پس جین او کینیا ته دغه چغه راشي چې وی په یریدو کې هغه کمرې ته وردن نشي. خو وینسنټ په چغه وخی ولې چې دغه دا مزاق خو دا ورته پته نه و چې پټ پټه درګوتی زموږ ته په خاموشي سره ګوري. په دې وخت کې وینسنټ ته دا خیال راشي چې به دومره غټ عمارت کې به خامخا جنریټر وي. هغه کې واسه د جنریټر دروازه د ورته پارتا خانه ته ورشي چې واقعي راځه دی په دې سره په پوره هسپتال کې رڼا راشي. دې تر دې ته پورې خوشاله چې په ځکه د پټې د کبرو فیصله وکړي. بیا په توتلو کې دوی ته یو څول کیسټ هم ملو شي چې کله هغه کیسټ راځه دی دوی ته پکې هغه تجربه ملو شي کوم چې پاغ مریضانو باندې شي وي. درس په کتو سره دوی سخت حیرانه پاتې شي چې پای کسانو بل تر دې د پوره ظلم کېتا. پیلورین دغه ټول ته خبرو کې برګوټوال کې ما وقې سورې درې چې په دې ځنګل کې درې عجیب غون تکرونه اوسېږي کوم چې د خلکو نه ساګانی وباسي. خو په دې باندې یقین د کولو په ځای باندې ملګری ورپسې په خندا شي. دا صرف اوسې زموږ د رور د پردا قصې موږ ته مشرانو کول په حقیقت کې داسې چره هم نه کیږي. کله چې شپې بوخ کې دغه ټول کسان ود شي نو لکه وخت پس بیا د وینسنټ سترګې کولو شي. بیا کې وازي برانډې ته روزي او چې غدر چا आवाज راغلو هته مخ په کمره کې یو کس په نظر باندې راشي کوم چې ناس دی ول आवाज ورکی. هو کس په مکمل توګه باندې خاموش اوسېږي. چې کله دغه کس خاله ورشي باغه باندې نظر واچي دا پته ورته لګيږي چې هو جاکټ هم اچولې دي. د پلاستیک دی بس کې یار سلام یاره چې په دې وخت کې هغه وجود خطه وغورځي کوم چې پاسل کې د ملګری د پورټر لاشو په دې مخ کې چې وینسنټ دغه ځین تختیدل او ناسا په شاده لخه په باندې ټوت حمله وکي او هم سم حمله پیونه کی بلکې په خله باندې په گزارو کی او هغه سیستنه په سر باندې وزي د سره بچي وینسنټ هم په ځای کې ملشي. په سبب باندې د جین ذکر سترګو غليږي نو ګوري چې وینسنټ خو په ځای کې هم نشته. د ټوپټول کسان اوس په بس بګرځي دوشي په دې وخت دا پته لګيږي چې دې سره زموږ ټوپټول سامان هم غیب دي. دا ټول تلول داسو لګيږي چې کدي چې وینسنټ موږ سره کپ لګي. خو بیا چې دوی په ګروپونو کې خپل ځانو تقسیم کی او دا غزه ګډ ولټي بیا دوی ته په ځای کې د وینې خاپونه ملو شي. فکر کړه کې جین یا کچن ته ورسیږي چرته کې چې هغه حضرې باندې ګوري چې په لاش باندې خطرې دوه ټوټه کوي. په دې وخت کې هغه درې ګوتې ملګری هم د دوی غلطه کې راشي. سره و چې جین یا سخت ویریږي دا غزه په منډه باندې روزي. نو دوی خپل دغه ټول ملګرو ته بیا د پوټر جیکټ وګورځي کله وی ها جیکټ کولو کې دنه ورته پکې د پوټر کټ شي بستر ملو شي لکه په دوه سره چې دغه ټوپه ټول رنگونه زل شي. ادر په هغه درې باندې ناسا په دوی مخ ته راشي چې ډیره د لاسه دغه ټوپه ټول خپل ځان د بچ کول ته پر منډه راشي
شروع کی. هغه ټول مخکې کلیر راګیره کی او په تارونو کې داس راګیره کی چوچې ته کی پکې کال په پوره طاقت سره دغه د خطر وړلو کوشش کوي. خو تارونه تر دې حد پورې تیرو سره وای چې د کلیر سرکټ شي او وجود خطر وګرځي. د منظر په لیدو سره دا کسان نور هم یریږي د مغه سره د هسپتال د وته د پاره خپل بایکونه سٹارټ کول شروع کی. چې کله هغه لکونته کې غوړ کړي دا پته ورته لګیږي چې د ظالمان خدای بایکونه پلګونه هم مستدي دي. لورین بیا د خپل ځان قربانول فیصله وکړي په دې خبره باندې ویتاس دلته کې اوسېږي او زه مدد راوړم زه پوره ساوند ته چرته بیم. دا خبر سره د ټول پټول کسان اتفاق وکړي او هغه کې باسي په دې خطرناک وره کې سفر را شروع کی. دنه پس ډینیل خپل ټوپټول ملګری ډاکټر برندن مضبوط دفتر ته بوزي او بیا دغه مضبوط ور دغه ټوپټول کسان په خپل ځان پسې بند کی. بیا کله دغه ټول ته دا خبرو کی وګزره موږ خپل ځان نه جندي ساتل پکاري موږ له بچرته کې تیر سیزان را پیدا کول پکاري. د وجه غوز د ډینیل د سارا سری دا خاني پاړخ باندې بر روان شي. په دې وخت نه صاحب درګوتی زته پر پلاس د دې مخه تراشي. تقریبا په منډو کې په تنګون ته کې پناه واخلي چې په خدمت سره د درګوتی دوی د پام نشو مخ کې لاړ شي. کله چې دوی بار ته روزي نو دوی ګوري چې باغ ځکه هو بل ټلې چاکوان پراته دي. تقریبا ته یو را واخلي واپس د دفتر پاړخ باندې را روان شي. بلخو د دفتر پارکینګ یاته د ورته ډبول आवाज راشي ته د سورګي کې چې دی شي کله سره د خپل ملګرو واپس راغی. چې کله هغه دغه ور خوړې ورشي نو په دې وخت کې ناصاپه اریغه اخی د ډریل د ماشين په ذریعہ سره پاغه ورکی یو غټ سوري وکي. بیا پاغه سوري کې لاس روان دي او دا د وختونو ونیسي کې د سره وجه کې نه چې غیر شروع کی. خپل ملګر ته بس کول د پاره برجټ دغه پلاس باندې مضبوط گزار وکي د سره وجه چې هغه دغه لاسونه پرګ د په خاموشي سره دغه ځای نه لاړ شي. بلخو کایل سارو ډینل چې کله واپس روان وي نو په لار کې ډینل دغه نشاته پاتې شي. دا موقع نه درې باندې فایده واخلي او غره گیر کو به پر اخلو باندې کې چنته بوزي چرته کې چې هغه د مغ سری او تړلی شي. نو ته پس دغه دوانه رونه درګوتی زو یو سترګو مغل ټکی راورسي. دغه درې باندې بیا خپ سکون سره په خوشاله باندې دغه وجود لکه واه کټ کول شروع کی. ډینل ورته د لاس چغه واخی وي د خدای د پاره ما پرګ دی او ور سره خبره هم نه کوي. په دې کې کایل او ساره چې کله دفتر ته واپس راشي نو غوی ته پته لګیږي چې په لار کې خدای نه موږ نشاته پاتې شوی دا غیب دی. په دې کله دغه आवाजونه راشي په دې سره دغه ټوپټول کسان پوه شي چې هغه دغه درې باندې لاسو لبر غړي دي. دا فیصله وکړي چې موږ خامخا بچ کو. کله ټول مخکې کې आवाज لاړ چې کچن ته ورننوزي چې دا د منظر په لیدو سره دغه نه په پرتګ کې امتیاز لاړ شي. هغه درې باندې په شریکه باندې هغه راګیر کړو نو صرف وخت نه کټ کوي بلکې هغه وخت بیا په تیلو کې پخولي هغه په آرام سره لیته نه چکونه هم وخلي. کله واپس راشي نو په چې درې بس کې وته دا خبرو کی ودلا کم مخلوق دي وي هم له ملګری راګیر کړی دی او ژوندې یې خوري. اته پورې دوسه دغه ټوپټول خپل سامان را واخلو ناصاپه هغه باندې په حملو کی چې دوه مډرو کسان په دوسه راغو تر دې د پرو یریږي چې خپل ځان د بچکول د پرمنډي را شروع کی. په پټوتلو کې هم پاغه جوړ ځکه ځان پټ کی چرته کې چې با 29 کال مخکې وي بقید کې جون تیرو ډېر غوسه دراسه دوی ولا بار ته دم کې ورکه وینن برانه نه بچ کېږي. اته پس برجټ او سارا خپل بایکونو د پلګون در پیدا کولو په تلاش کې په امارت کې پکړ زیدو شي. د پار چې موږ د بایکونو په ذریعہ سره واپس ته دي ځین او تختی دي شو. دغه د سوکې لپاره کای اکی आवाज بار ودرېږي په بد قسمت نه په دې وخت کې غل خوب ورشي. مخ درګو دي چې کله خو دي خو په مو کې نوغه ته هغه 29 کال زوړ پین په نظر باندې راشي کم چې هغه دی د مېری د وختونو وستلو بیا په ډیر اسانه سره دغه طریق په کوله بغلو کې کامیاب شو. په دې سر دغه درې باندې یو ځل بیا آزاد شي. هغه په مزه باندې کایل خواله ورشي او بیا ورله په مری باندې زور کې او بیا ډیر زور د لاس هغه هم پاغه ځای کې مړ شي. په دې کې کینه چې کله واپس راشي نو ګوري چې په دې هسپتال کې خو ځل بیا تیار شوی دا ولې چې جنریټر چا بند کړ. هڅه کله په یره لقد خانو خواله ورشي دا پته ورته لګیږي چې کایل خو هغه مړ کړی دی او هغه درې باندې نه دي زنه غیب دي. هغه منډه باندې د خپل ملګرو خواله ورشي دا خبر ورله ورکی هغه درې باندې راوتري دی او کایل غیب دی. دا درې باندې په دې خبر باندې سوچ کوي چې په دې وخت کې دا خبر په سوري کې دی ته پټ مخې کس پټ ګوري دی دا سوري کې چې کدي دا په درې ورونو کې یو ورور وي چې دی وجه غټو پټوله چړي را واخلي او هغه په دې شاته لګيږي. هغه کس تل منډه را شروع کی چې لکه وخت په دوی راګیر کی او دوی د لاس دونه گزارونه پیو کی چې هم په غزي کې مړ کی. ته په ساج کې خاموش شي او کینیاتینا هغه خپل لرکی په دوی سړي په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي. هغه لیورین او بلکې کال په خپل باندې د کم نه چي کوي جبه کټ کړي با د سره وي چې خبره هم نشوي کولی. د سخت خفو خو اوس پکې هم نه کېدل چې په دې وخت کې غدري باندونه اوس په دې پسې ولګيږي. ته چې نه کې یو ځل بیا پسان پسې ور بند کو زر ګرمه کپړې را واچي و چې دې دا پته لګي درې وا چې موږ له پوسټ دې ځنه پس طریقې سره وتل پکاري. فکر کې پس دې سره دا ځنه بوتو باندې شروع واچي خو کله چې سره نمبر راشي نو ریغاخه دا غټل ماشين په ذریعہ سره پاغي باندې حملو کې او سوري پکې وکي او صرف درې جنہ کې غلطه کې پاتې شي. درې وانه په ور کې منډي را شروع کی چې وخت وخت پس هغه درې وانه ظالمان پاغي بایکونو کې لګونه برواچ په دې په شاته ولګيږي. درې کو دې چې کله برجټ راګيره کی په دې سره هم د خپل ژوندۍ نه خلاص شي. د سری وای چې اوس کې یو صرف سره یو بل ملګری یوازې پاتې شي خو پر طاقت سره اوس مقابله را شروع کی او پر هغه باندې وداسه حمله وکي. د سری وای چې دا بایک ورو غورځيږي د واقع نه پس اوس دې تاسو لګيږي چې دې شي موږ بچو او په دې وخت کې سار هم شي. د سری وای چې طوفان هم دريږي د اوس پاغه ځکه یو روح هم په نظر باندې را نشي د کم چې تا مطلب شو څنګه دې زين د لاسه او تختید چې په خوشاله کې هاي بایکونه کافي سپیډ ورکی خدا ورته پته نه وي چې په دې ځای کې یو لټ باندې کړی دی. هم چې
کله په هغه باندې ورتېریږي نو هغوی ورته داسې تار باندې کړی د سره وایي چې دوی نه سترونه بیل شي چې لوقت وخت پس هغه درې بانډونه ټوټک کې هغلته کې راشي او دغې لاشونو د سرونو د اوچتوو نه پس په خاموشۍ سره دغه ځای یو ځل بیا لاړ شي. تاسو ته دا ننه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.